نئی ورکو چاته وړیا چغې دي نه وهي نئی ورکو چاته وړیا چغې دي نه وهي اوبه زموږ د غرونو د دنیا چغې دي نه وهي اوبه زموږ د غرونو د دنیا چغې دي نه وهي دغه ملغلرې چې روانې بې پوښتنې دي دغه ملغلرې چې روانې بې پوښتنې دي نه دي څه ارزانې بې بها چغې دي نه وهي اوبه زموږ د غرونو د دنیا چغې دي نه وهي نئی ورکو چاته وړیا چغې دي نه وهي نئی ورکو چاته وړیا چغې دي نه وهي اوبه زموږ د غرونو د دنیا چغې دي نه وهي اوښکې زموږ د دنګو د یاغې غرونو د سترګو دي اوښکې زموږ د دنګو د یاغې غرونو د سترګو دي خپل ګریوان کې غواړو شي فنا چغې د افغانستان اسلامي امارت د ایران یوه ستره دسیسه شنډه کړه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر یو ځل بیا لانجه راوټوکېدله. تر اوسه د دغې لانجې اصلي حقیقت نه ده معلوم چې دغه لانجې اصلي حقیقت څه ده. آیا د افغانستان له لوري د بندونو د شروع کېدلو څخه ایران ډار شوی ده یا هم په موسمي ډول د اوبو کمبود دا ستونزه رامنځته کړې ده؟ غالبا په دغه موسم کې خو اوبه هم نه کمیږي او داسې نه دي چې د نور موسمونو په نسبت په دې موسم کې اوبه کمې شي، ځکه په داسې موسمونو کې چې اوړی ته نږدې وخته او د پسرلي وروستۍ ورځې دي، په داسې موسم کې طبعا په افغانستان کې د غرونو واورې ویلې کېږي، اوبه راډېرېږي. نو په داسې وخت کې د ایران له لوري د دغې مسلې مطرح کول د څه په معنا دي؟ همدا ډول د افغانستان او ایران په منځ کې د تړون د اوبو یو ډېر جامع تړون شتون لري. ولې ایران په مکمل ډول دغه تړون نه عملي کوي او هغه ځایان چې په دغه تړون کې ښودل شوي چې باید هلته د اوبو د اندازهګیرۍ ځایان جوړ شي، ایران یې نه جوړوي او هغه 3 نقطو څخه ځان په شا کوي؟ همدا ډول ایران داسې خبرې کوي چې طبعا د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې زیانمنوي او په بدمعاشۍ ډول هم اوبه غواړي هم بدمعاشي کوي. خو بالفعل اسلامي امارت په مقابل کې ډېره ښه ښکلې ډیپلوماتیکه ژبه کارولې او ډېر یو ښه ډیپلوماتیک ځواب یې ورکړ چې هغه د بخش آباد په بند باندې کار کول و. ایران غواړي چې د افغانستان اوبه د دوی د تخنیکي ډلو لخوا معاینه شي. همدا ډول غواړي د وزیرانو په کچه ناسته ترسره شي. له دغې ناستې څخه د ایران هدف دا ده تر څو آینده کې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو دغه شوی جامع تړون ته د فسخ یوه لاره برابره کړي او د محاکمو لپاره داسې شواهد برابر کړي تر څو په آینده کې د افغانستان او ایران ترمنځ دغه تړون فسخ کړي چې ایران غواړي په دې توګه له افغانستان سره د اوبو یو نوی تړون لاسلیک کړي. خو د افغانستان اسلامي امارت په خپله ځیرکتیا سره د ایران دغه شنډه هڅه کړه. د اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد له BBC سره په یو مرکه کې ویلي چې ایران باید د افغانانو خبره ومني. دوی به هیڅکله هم ایراني پلاوي ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان داخل ته راشي او دلته د اوبو تخنیکي معاینه وکړي، ځکه دا داسې څه دي چې د افغانستان او په ایران ترمنځ د اوبو په امضا شوي تړون کې دا خبره نه ده درج شوې چې ګواکې د اوبو د کمیدو په صورت کې به ایران راځي، دلته به معاینه کوي، دا سیمه به ګوري. خو که چیرې بیا هم د ایران تخنیکي ډله راځي دا سیمه ګوري، ضرور به د دوی راپور غلط راپور وي، ځکه دوی چې د افغانانو په دې احسان نه دي قانع چې افغانان ورته پرېمانه اوبه ورپرېښي دي، د خپلې اندازې څخه زیاتې اوبه ورځي. همدا ډول د ایران چې کومه برخه ده تړون کې ورته نور مسؤلیتونه چې د هغې له جملې څخه د ملګرتیا په نوم، د ښې دوستۍ په نوم، د ښه ګاونډیتوب په نوم اضافه اوبه دوی ته خوشي شوي دي. ایران هغسې له افغانستان سره نه دي کړي. دوی بالفعل هلته په ایران کې شته مهاجرو په سر له نړیوالو ادارې پیسې اخلي، د افغانانو په نوم دي. هغه مهاجر چې په ایران کې اوسیږي د هغوی په نامه پیسې اخلي.
که موږ وګورو په طالبانو باندې هر څومره فشار که راوړل شي دوی هېڅکله هم فشار ته غاړه نه ږدي او ایران که هر څومره فشارونه راوړي بیا هم نشي کولی د افغانستان حکومت چې په یو داسې حالت کې قرار لري چې د نړیوالو له لوري په رسمیت نه ده پیژندل شوی دا مجبوره کړي چې د اوبو یو داسې زیاته برخه له دوی څخه ترلاسه کړي چې په آینده کې د افغانستان لپاره یو زیانمن حالات کې تمام شي. د اسلامي امارت مرکزي وایند ښاغلی ذبیح الله مجاهد له بي بي سي سره په دغه مرکه کې ځینې نورو برخو ته هم اشاره کړې ده. غواړو په دغه لنډه ویډیو کې درته د ښاغلي مجاهد صاحب د مرکې مهمې نقطې وړاندې کړو. نو موږ د دې برخه کې هغه کار کولی شو چې د تړون کې راغلی دی د ایران سره. د ایران په سره په زموږ د اوبو په تړون کې 1451 کې امضا شوی، داسې د ټیم د استولو او د جایونو د لیدلو یادونه نه ده شوې. نو په دغه اساس باندې موږ کېدای شي دا ونشو کولی. البته دوی باید موږ د ادارو خبره واوري او ومني چې د ابوبرق وزارت د خارجه چارو وزارت. خو اوس پوښتنه دا ده چې دوی د پرون یې ځینې عکسونه خپاره کړي دي د سپوږمکیو له لارې. دوی وایي چې هلته کافي اوبه شته. نو دا بیا څنګه معلومیږي چې اوبه شته که نه تر څو چې څوک در نشي او ویې نه ګوري؟ د دې لپاره موږ حل لارې لرو. دوی سره بحث کوو. زموږ تخنیکي خلک هم شته. موږ دغه حد کې اوبه سي په ځینو ځایو کې شته خو منو. خو دغه مسیر د اوبو چې دا ډېر تږی ده. د اوبه که خوشې کېږي ایران ته رسېږي نه له سره هلته جذب کېږي. زموږ تخنیکي مسؤلین دا خبره په وضاحت سره کوي چې د اوبو هغه چې ځان نشي رسوی نو اوبه ضایع کېږي. موږ دوی ته دا نه وایو چې اوبه نشته، په ځینو برخو کې شته خو مسیر یې ډېر اوږد او بل مسیر کې دوم بند چې هلته د کمال خان کې د په هغه کې بیا اوبه نشته، هغه ډک کېږي، هغه حجم یې لوی د اوبو غواړي. نو تر ایران پر رسېږي د اوبو په مسیر کې ضایع کېږي او له منځه ځي وچېږي. نو اوس خو دغه د یوه خبره چې لا هم لږ واضح نه ده هغه دا ده چې په خپله په د مثلا د هلمند د سیند اوبه دوی وایي چې په کال کې 820 شاوخوا میلیونه مکعب متره اوبه باید ایران ته ورشي. خو د معاهدې شرط دا دی چې د اوبه هلته کافي اوبه وي که نه، چې مثلا وچکالي نه وي، اوبه کمې نه وي. اوس خو نو دا کیسه د ستاسو خوا وایي چې وچکالي د اوبه کمې دي، ایران وایي چې نه اوبه پوره دي. دغه د اوبه سطحه به څنګه معلومیږي؟ دا خو باید یو څوک وي چې دا وګوري معلومه یې کړي. پوښتنه دلته ده. او ډېره اسانه معلومېدای شي. یو خو د اوبو سطحه اوس د سپوږمکیو له لارې نه هم دغه حجم د اوبو له عوانم معلومېدلی شي. یو دوم دغه وچکالي چې ده دا تنها سیستان او د ایران کوم موږ سره سرحدي سیمې چې په دوجې کې نه ده، نیمروز او د هرات سرحدي سیمې دا ټول ځینې ځورېږي. دا وچکالي او عامه آفت د ټوله سیمه ځینې کړېږي. نو کله چې هلته وچکالي دلته به هم طبعا وچکالي ده چې ممکن ده چې موږ په اوبو ماړو تر ایران سرحده پر هغې خواته اوبه نه وي. دا یوه ستونزه ده. اوس د روزګار د نیمروز خلک دا اوس د ډېر سخت تندې سره د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. د ډېرو لرو ځایونو خلک راوړي. دا واضح ضرورت ده. ایران هم په دې باندې پوهېږي او خلک په دې باندې شاهدان دي. ډېره عامه خبره ده. خو لانجمنه موضوع همدا ده چې ایرنا د ایران خبري اژانس پرون ځینې عکسونه خپاره کړي دي، وایي دلته اوبه شته شاوخوا 80% اوبه هلته شته، تاسو وایي چې نشته. نو دا به څنګه معلومیږي؟ او د دې لپاره به بحثونه روان دي. غوندې یو حل لاره ورته راووځي. د دې لپاره دوی قناعت حاصل شي. ډېره مننه مجاهد صاحب. کور ودان. خیر